ماته مریض راشي چې ډاکټر سي مونږ ته د شوګر ټیسټ وکړه، نو زه ورته وایم چې زه تاسو ته د شوګر ټیسټ نه کوم، ځکه چې د هغې نه وړاندې زه هغه نه د دې علاماتو تپوس وکړم کوم علامات چې زه اوس تاسو ته ښیم. که چیرې دا علامات په یو ټایم په دې مریض کې وي نو د هغې نه بعد ورته زه د شوګر ټیسټ وکړم او د شوګر کم ټیسټ ورته کوم هغه هم تاسو سره شریکوم. که چیرې تاسو ته هم د شوګر بیا خطر وي او تاسو هم وایي چې مونږ ته هم د خپل شوګر پته ولګي چې آیا مونږ شوګر شته او که نه، نو یو بهترین ټیسټ بیا زه تاسو ته ښیم، خو د هغې نه وړاندې زه تاسو ته 3 داسې غټ علامات ښیم. که چیرې دا علامات په یو مریض کې وي دې مریض ته بیا د شوګر لګېدو خطره شته. خو که چیرې دا علامات مریض ته نه وي نو تاسو هسې بې هڅه ټیسټونه مه کوئ، ځکه چې دا ستاسو دپاره ستاسو د پیسو بربادي ده. خو که چیرې بیا چاته هم دا علامات وي نو هغه ته هم پکار دي چې دا ټیسټ ضروري وکړي، ځکه که چیرې هغه ته په ټایم باندې د خپل شوګر لګېدو پته ونه لګي نو شوګر یو داسې بیماري ده چې د انسان ګردې هم خرابوي، د انسان چې کوم رګونه دي هغه هم کمزوري کوي او د انسان چې کوم د سترګو نظیر دی هغه هم د ځان سره ختموي. نو د ټولو نه اول که چیرې تاسو ته دا 3 علامات په یو ځای باندې وي کوم چې دا غټ علامات دي د شوګر کېدو، ټولو نه اول که چیرې تاسو ته بار بار ورکوټي بول ډېر زیات راځي، کم ته چې موږ پولي یوریا ویلی شو، یعنی د حد نه زیات تاسو ته ورکوټي بول بار بار راځي. دې سره سره که چیرې تاسو ته ډېره زیاته تنده لګېږي او د تندې سره سره بار بار ستاسو خوله وچیږي، کم ته چې ترس او پولي ډیپسیا ویلی شي په میډیکل کې. د دې سره سره دریم چې کوم علامات دي بار بار تاسو ته لوږه لګېږي چې دې ته په میډیکل کې پولي پیجا ویلی شي، نو دا 3 داسې غټ علامات دي. که چیرې دا 3 علامات تاسو ته په یو ځای باندې وي نو تاسو ته د شوګر لګېدو خطره شته. خو د دې سره دا علامات هم ضروري کوم علامات چې زه تاسو ته نور ښیم. 4 نمبر که چیرې ستاسو ورسره ډېر زیات وزن کمیږي او 5 نمبر که چیرې ستاسو نظر ورسره بار بار خرابېږي او ستاسو په نظر کې دندلاپن شان راځي. 6 نمبر که چیرې ستاسو پښې بار بار میږي کېږي، یعنی تاسو ته داسې محسوسېږي چې زموږ په پښو کې چېرته ازغي روان دي خو هغه پکې ځي. او 9 نمبر که چیرې تاسو ته څه زخم وشي هغه زخم ستاسو زر نه جوړېږي د نورو خلکو په نسبت باندې. او 8 نمبر که چیرې تاسو ته بار بار فنګل انفیکشن کېږي. نو که چیرې دا 3 علامات په یو ځای باندې ورسره دا 15 علامات نور هم وي نو په دې دوران کې تاسو ته د شوګر لګېدو خطره شته دی. او په دې دوران کې تاسو HbA1c ټیسټ ورته ویلی شي دا کوئ چې دا یو داسې د شوګر ټیسټ دی چې دا ستاسو هغه شوګر معلوموي کوم شوګر چې تاسو 3 میاشتې مخکې هم چلیدلی دی. او د شوګر چې په ټایم باندې پته ولګي نو ځکه بهتره خبره ده چې شوګر یو داسې بیماري ده چې دا ستاسو ګردې ختموي او د دې سره ستاسو چې کوم رګونه دي هغه ختموي او د دې سره چې کوم ستاسو اعصاب دي هغه ورسره هم کمزوري کېږي او خرابېږي او ستاسو چې کوم سترګې په دې کې چې کوم نظر دی هغه ورسره هم خرابېږي او د کمېدو طرف ته ځي. تاسو ته بهتره ده چې تاسو د ټایم نه مخکې د شوګر ټیسټ وکړئ. او که چیرې بیا تاسو ته ډېر زیات شوګر وي نو د شوګر په ټایم باندې علاج کول او د هغه کوم جري میډیسن استعمالول ستاسو صحت دپاره بهتره ده. نو که چیرې دا ویډیو انفارمیټیو وي دغه شان میډیکل انفارمیشن دپاره زموږ سره اوسئ او دا ویډیو د خپل فرینډز سره شیر کړي چې هغوی ته هم لږه شان فایده میلاو شي لکه څنګه تاسو ته میلاو شوه. شکریه. الله حافظ.